السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ټولو خویندرونو ښاد آباد بریالي اوسئ، یو اوسئ. د نړۍ په هر ګوټ کې چې اوسئ سوکاله ژوند ولرئ، صحتمند او په حق ولاړ اوسئ. عزیزانو، ژوند د حق نه په غیر ژوند نه دی، وبال دی، عذاب دی. په نړۍ کې به په مړو سترګو ژوند کوي، د چا د کومندۍ لاندې به چلیږي، یا به د خپلو خواهشاتو دپاره د یو چا صفتونه کوي، او د مرګ نه وروسته به په ضلالت د خدای په درګاه کې داسې ذلیلو خوارو، د غلو، د ډاکوانو، د غاصبینو، د منافقینو او د ناحقو پیر مو نشي. الله حق دی، انبیا حق دي، صحابه کرام حق وو، تابعین حق وو، تبع تابعین خلفای راشدین حق وو، علماء حق دي، او د هغوی ملګري حق دي، او هغه کسان چې حق او حقیقت وایي، ظلم ته ظلم وایي، جبر ته جبر وایي، او د هغې خلاف ودرېږي، د حق ملګري لري، د حق ملاتړ کوي، هغه کسان کامیاب دي. او هغه کسان عزیزانو، زه تل دا خبرې کوم، یو خو په هیر مو نشي چې زه د هغه علماو چې هغه د حق علما دي، صحیح قرآن صحیح حدیث بیانوي، او د خپل ولس سره ولاړ وي، په ډګر باندې په میراب باندې چې ناست وي، هم په کوڅې کې، هم په بازار کې، هم په غم کې، هم په ښادۍ کې، هم دا نه چې مازې ټیکای د جومات اخیستې وي، او د جومات نه چې وځي بیا چې هر څه وي بیا د ده مقتدیان نه دي، بیا د ده ولس نه دی، دی بیا په کیسې کې نه دی. که په ګاونډ کې مړي کېږي دی په کیسې کې نه دی، مازې راشي جنازه کوي. عزیزانو، په هیر مو نشي چې د چا په اوږدې او د چا په لنډې ګیرې مه تېروځئ. چاته وګورئ چې په ده کې ایمان څومره دی، دا څومره حق وایي، دا څومره ظالم ته ظالم وایي. آیا دا خپل دشمن پیژني؟ یو څوک به وګورئ، ما درته مخکې خلاصه کړه چې زه د علماو ملګری یم، زه د علماو شاګرد یم، علما زما د سر تاج دي، او زه اوس هم ورسره یم بیا هم. لیکن د علماو په شکل، د علماو په جامه، د علماو په قطارونو کې، د علماو په خوا کې چې د علما بدنامي شیطانان دي، علما د علماو مخونه توري، علما ورته څه نه وي، د دې زه خلاف یم. په دې باندې زه غږ کوم. عزیزانو، تاسو به ګیرې ته ګورئ، تاسو به لباس ته ګورئ، تاسو به په پګړۍ ته ګورئ، ته به فکر کوئ چې یو ټن علم او یو ټن ایمان د ده په سینه کې دی، لیکن دی به دومره بې وجدانه وي، دی به دومره بې ایمانه وي چې دی به دښمن ته دښمن نشي ویلی، خپل دښمن، د کورنۍ دښمن، د قام دښمن، د ولس دښمن، د خاورې دښمن ته به دښمن نشي ویلی. او څه به وایي؟ د اسلام خبرې به کوي. اسلام موږ ته ځان ښودلی، مور و پلار یې ښودلی، خویندرونو ښودلي، خپل خپلوان یې ښودلي، قام قبیل یې ښودلی دی، ولس یې ښودلی دی، خاوره یې راته ښودلې ده. بیا ته چې دومره نر شوې چې دا ټول په دین باندې، په شریعت باندې برابر کړه، بیا تا ته وایي مخکې ځه. دا نه چې ته د فلسطین، د برما او د بنګلادیش خبرې کوي، لیکن ستا په ګاونډ کې 15 وژلي دي، او تا مړې سترګې نیولې دي، او ته خپل دښمن نه پېژنې. لکه مخکې مې چې درته ویل، فکر به کوي چې یو ټن علم او ایمان په سینه کې دی، لیکن دی به دومره بې ایمانه او بې وجدانه وي چې دی به خپل دښمن نه پېژني، دا به د کورنۍ، دا به د قام، دا به د خاورې دښمن نه پېژني، او که پېژني دی به دومره ډارن وي چې دی به دښمن ته دښمن نشي ویلی، د خپل ولس په خوا کې به نشي ودرېدی. آیا چې یو څوک د خدای دښمن، د ځان دښمن، د کورنۍ دښمن، د ولس د خاورې دښمن، د مسلمان دښمن ته دښمن نشي ویلی؟ آیا په هغې کې ایمان شته؟ هغه عالم دی؟ نه دی. دا خلک وپېژنئ، حق وپېژنئ چې دا حق وایي که نه وایي، د حق ملګری دی که نه دی. عزیزانو، تل یو اوسئ، تل آباد اوسئ. تاسو نن سبا ولیدل چې نن سبا په هغو خلکو باندې چې هغه ایماندار دي، ګوره ټولې نړۍ ته درز ورکړی دی. روس هم ولیدل، د هغې نه وروسته امریکا ولیدله، اوس ګوره چې په خاورې باندې اسلام نافذ دی، لیکن دوی بیا هم شیطانت لټي چې د پلانکي د محمد نبی داسې نوم دی، دا د شریعت نه خلاف دی، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سپکاوی دی. لیکن په هیره منډۍ کې ډېره بخښنه غواړم، په هیره منډۍ کې به استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه، دا صحابیاتو، بیبیانو، ښځو نومونه به وي، په بورډ باندې به یې لیکلي وي چې پلانکی سندرغاړې، او نوم به یې د صحابیاتو وي.
آیا دا د صحابیاتو سپکاوی نه دی؟ لیکن دې بې ایمانه کې دومره ایمان نشته دی چې د هیره منډۍ ته لاړ شي او دا بوټ راوغورځي او دا فایشه راونیسي او د باندې روباسي. لیکن زما په نومونو باندې دا څه کوي چې دا د شریعت خلاف دي او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سپکاوی دی. او دا به د لارډ میکالې د برتانیا د پیرنګي د قانون لاندې پیدا شوی او د پیرنګي د قانون لاندې به ژوند کوي او دا به دومره ډارن وي چې د په ریاست کې به دا په یو د اسلام د شریعت خلاف په یو قانون باندې ګوته نشي کېښودی او چې څوک یې وایي هغه عالم، هغه سپین ږیری، هغه مالک، هغه ځوان، هغه خور، هغه رور، هغه به په بند کې بندي کېږي. لیکن دا ډارن به په زرونو باندې ملاتړي لري، په سلګونو زره ملاتړي به لري او دا ډارن به په دې ریاست کې په فایشې باندې د رسالت په سپکاوي باندې د قرآن او د حدیث په سپکاوي باندې به دی ګوته نشي کېښودلی، ځکه چې دی بې ایمانه دی، دی نوکر دی د لارډ میکالې د انګریز د قانون نوکر دی. دی به په هغه چا باندې فتوی ورکوي لکه دوی چې د 40 کاله ور باندې ورکړي. عزیزانو نور ملاکه خدای مو بخي، دا درته وایم که خپل علما کرامو نه پوښتنه وکړئ، د خپلو حق پرستو علما کرامو تر خوا ودرېږئ، لږ دی وي خو په حق دی وي، لږ دی وي خو په د قرآن او حدیث په لار دی روان وي. ډېر به موږ څه کو بې ایمانه، یو دی وي خو نر دی وي. تاسو ولیدل یو ځوان را پاڅېدل که نه، نوم یې نه په هېر شو، عثمان غلجی، یو ځوان دی وي خو زرونه د هغې نه قربان وي. زه به لکونه او زرونه څه کم ډارن چې د لارډ میکالې د مولا د جنډې لاندې روان وي او د هغه د بیرغ لاندې روان وي او دا ریاست زما مور ده. ستا مور خو خود ده چې ته همداسې بې ننګه یې، ته خو خپل پلار او نیکه نه پېژنې. الله مخاد وباد لره خبره رانه اوږده کېږي تر څو چې د حق ملګرتیا ونه کړو، همداسې په ناحقه باندې ولاړ یو، در په در خاورې په سر به یو او د مرګ نه وروسته به د الله په درګاه کې ذلیل ژوی به راباندې بهتر وي او موږ به یو کاش کې چې زه خر وای، زه غویا وای، زه سپی وای، زه خنزیر وای، خو زه انسان نه وای، چې زه دومره کم انسان هم چې ما خپل دښمن نه پېژنده، ما د خدای دښمن نه پېژنده، ما خپل دوست نه پېژنده، ما د خدای دوست نه پېژنده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.